تفصیلی باس نه کو خدا قانون یاد کوي قانون چې کله هم د چا حق ته د هغه اصلي مالک ته نشي رسولی یعنی یو کسو ستا سره پیسې پاتې شوي اوس نه موندې کېږي یا یو کس ته یو وخت کې ورسره تا ظلم کړی پیسې دې ترې اخیستې حق دې ته خوړلی څه وخت بعد الله رب العزت ستا زړه ته راواچولی چې یاره دا کار ته غلط کړی دي چې نه وه په کار ته اوس په هغه پسې ګرځې خو هغه کس تا ته نه میلاوي نو دا به د هغه د طرف نه صدقه کړي بعضو علما ویلي ویله دی به ساتي ځان سره نو په دوی باندې رد دا کي کومو فقهاو چې دا ویلي چې دی به همیشه دپاره ځان سره ساتي دې باندې رد دا دی که چېرته موږ دا مال ځان سره وساتو د هغه چا دپاره چې د هغه د میلاوېدو امیدونه ختم شوي دي نو دې کې فایده څه ده بلکې لا دا یره شتي چې دا مال به ضایع شي خیال م دی که نه نو د مال د ضایع کېدو یره شتي او څه امید او فایده پکې ظاهري هغه پکې نه ښکاري دې باب کې یو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو قصه نقل ده هغه یو غلام اخیستی و مرې نو کور ته ورننوتو چې پیسې راوړي د مالک دپاره نو چې راغی نو هغه نه و اتلی و هکس سرته واخوا دېخوا شو فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن وبیا ګرځېدو په دې غریبانانو پسې او هغه پیسې په غریبانانو کې تقسیمولې او دا به وي یا الله دا د هغه کس ته طرف نه شو نو که هغه بیا چېرته راغی او ویې منله یو سیده دا عبدالله بن مسعود وی که راغی او ویې منله را سره یو سیده که ویې نه منله فهو لی وعلی نو صدقه زما د طرف نه نو د هغه پیسې په ما پاتې شوې ورسېدې پېژنه نو د دې نه هم دا مسله راووته چې که چېرته د چا سره داسې څه حق پاتې شي نو او کس نه میلاویږي او د واپسۍ څه لار نه وي نو بیا یې د هغه د طرف نه څه کړي د هغه د طرف نه صدقه کړي والله اعلم